خصوصي پوهنتونونه د روان 14 کال لپاره نویو محصلینو ته سکالرشیپونه او تخفیفونه ورکوي. د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دا سکالرشیپونه د هغو محصلینو لپاره دي چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف دی. دوی وایي د پوهنتون په هره پوهنځي کې هغو محصلینو ته ځانګړي سکالرشیپونه او تخفیفونه ورکوي چې د فیس ورکولو توان نه لري، چې له هغې جملې نه د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ غړي دي. ما اسکالرشیپ همه ساله داریم. اسکالرشیپ ما که به خانواده شهدا و معلولین در قسمت تخفیف هم ما نسبت به وضعیت اقتصادی مردم امسال در سال 1400 هجری خورشیدی یک تخفیف ویژه و قابل ملاحظه را به مسئولین جدید شمولی که در دانشگاه ثبت نام میکنه داریم که از او میتونن بیاین مستفید شوند. ما در 6 پانزه تخفیف بی سابقه داریم. در 2 پانزه ما تخفیف ما 40% است، پانزه ارتباطات ما و ژورنالیسم و پانزه علوم سیاسی. د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د حکومتي ادارو او نورو مؤسسو څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتون سره داسې تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې خصوصي پوهنتونونه بېوزلو او بې سرپناه محصلینو ته ځانګړي سکالرشیپونه او تخفیفونه ورکړي. بعضی نهادها چه دولتی چه خصوصی NGO ها مؤسسات لیسه ها میتونن بیان با پوهنتون تفاهم نامه امضا کنن. بر اساس یک تفاهم نامه داوطلبان را برای مقطع لیسانس معرفی میکنن. وقتی اونا معرفی کنن 50% رشته حقوق میشه 75%، 60% بقیه رشته ها میشه 80%. خلک د خصوصي پوهنتونونو دا ګام ستایي. هغوی وایي دا یو نیک اقدام دی چې خصوصي پوهنتونونه هغو محصلینو ته سکالرشیپونه او تخفیفونه ورکوي چې په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو وس نه لري. دغه خصوصي پوهنتونونه او خصوصي ښوونځي چې کوم تخفیفونه د ولس ځوانانو او خلکو ته د کړي دي دا ډېر مفید دي، ډېره ګټه لري او زموږ غوښتنه دغه شی ده چې خصوصي پوهنتونونه باید د ځوانانو سره دغه کمک وکړي. پوهنتون‌های شخصی که در افغانستان است تخفیف اعلان کرده، بسیار برای جوانان خوب است. خودم یک متعلم پوهنتون دولتی بودم و می‌خوایم که ماستری خود در خود افغانستان بخوانم و این بسیار خوب است برای یک مسئله که پول زیاد نداره، مشکلات اقتصادی داره. خلک له خصوصي پوهنتونونو څخه غواړي چې په دوامداره توګه داسې سکالرشیپونه او تخفیفونه ولري.